السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم پوښتنه کړې ده چې طلاق زما حق دی که د ښځې حق دی. محترمه، په شریعت مقدسه کې طلاق د نارینه حق دی، ځکه د عبدالله بن عباس رضی الله څخه روایت دی چې یو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وویل، مریی و، زما بادار ماته نکاح راکړې ده، یو مینځه یې په نکاح راکړې ده، اوس اراده لري چې ما هغه سره جلا کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر نبوي ته وختی او بیا یې نصیحت وکړي، یا ایها الناسو، څه وجه ده چې تاسې مریی او خپله ښځه سره جلا کوئ؟ هېچا لره حق د دې نشته چې ښځه او خاوند سره جلا کړي، بلکې خاوند لره دا حق شته چې خپله ښځه طلاق کړي. حدیث ابن ماجه جلد اول صفحه 152 باب طلاق العبد کې روایت کړی دی. البته که سړي ښځې ته وویل چې طلاق مې تا ته په اختیار درکړی دی، نو که دې ورته وویل چې زه ځان طلاق کوم یا طلاق یم، نو بیا طلاق راځي. هغه ځان ته مستقل بحث دی چې فقهاو ورکړی دی. او یو خلع ده، خلع بیا دې ته ویل کېږي ښځه او خاوند ګزاره نشي سره کولی، ښځه ورته وایي زه به تا ته دونه پیسې درکړم، ما ته طلاق راکړه، دی طلاق ورکړي. دا چې ښځه پر کاغذ ولیکي چې بس زما نه یې خوښ، هغه د دې اختیار نه دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.